د پښتو ډرامو یو ډیره مشهوره اداکاره چې تاسو ټول به پیژنئ چې د هغې نوم سیمي خان نونو دی. کلونه وشول چې هغه د سکرین نه اخوا شوې وه، خو څو ورځې کېږي چې د هغې ډېرې زیاتې ویډیوګانې او تصویرونه د فاطمه ګل او نیلم ګل سره په سوشل میډیا باندې شیر کېږي. موږ ته هم په دې باره کې ډېرو کسانو میسیجونه کړي وو چې دا څه قصه ده، آیا سیمي خان نونو بیرته راتلل غواړي، ډرامو او فلمونو کې کار کول غواړي او که نه؟ نو قدرمنو، نن موږ تاسو ته د هغې ټول معلومات راټول کړي دي چې هغه بیا ولې دې فیلډ ته راتلل غواړي. که غواړئ چې ځان خبر کړئ نو دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو، تر کومه پورې چې د ټیک ټاک او فیسبوک او د یوټیوب د ویډیوګانو خبره ده، نو هر انسان غواړي چې ځان مشهور کړي او کیدای شي سیمي خان نونو هم د هر څه ته کتلي وي چې ټول خلک چې هغه سلیبریټیز دي، یعنی په فلمونو او ډرامو کې کار کوي او سندرې وایي، که هغه پښتانه دي او د نورو ژبو خلک دي، نو هغوی ځان مشهور کو او په سوشل میډیا باندې هغوی د یوټیوب یا فیسبوک د لارې او یا د انسټاګرام او ټیک ټاک د لارې پیسې هم ګټي. نو کیدای شي سیمي خان نونو هم د هر څه ته کتلي وي او د دې په بنیاد باندې فیصله کړې وي چې زه هم پیسې وګټم او په سوشل میډیا باندې ځان نور هم مشهور کړم، ځکه چې هغه د نن نه څو کاله وړاندې د فلمونو نه تللې وه او هغې خپل کور آباد کړی او خپله زندګي تېروله. خو اوس هغه بیرته د فاطمه ګل دوی سره یو ځای شوې ده چې په دې باندې په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو په هغې باندې تنقید هم کړی دی چې تا له نو په کار چې ته بیرته د ډرامو یا فلمونو ته راغلی وي. خو یوه خبره په یاد ولرئ چې تر اوسه پورې د هغې کوم فلم یا ډرامه نه ده راغلې، نو په دې وجه باندې موږ دا خبره هم نشو کولی چې هغه بیرته دې فیلډ ته راتلل غواړي، بلکې کیدای شي هغه هم د نورو ټیک ټاکرز او یا د سوشل میډیا د کارکوونکو په شان هغه هم خپل ځان مشهورول غواړي، نو د دې لپاره کیدای شي هغه راغلی وي. خو په سوشل میډیا باندې د ځان مشهورول د ځان بېعزتي کول دي، ځکه چې دا خلک په کومه طریقه باندې ځان مشهوروي نو دوی ته هیڅوک هم شاباسي نه ورکوي او نه د دوی څوک رښتینی مینوال وي، خو د دوی مینوال هغه وي چې د دوی ډانسونه وګوري، د دوی بېحیایي وګوري او د دوی د بېحیایۍ نه خوند واخلي. نو د دوی لپاره زموږ همدا پیغام دی چې که تاسو دې اړخ ته مخه کړې وي او یا غواړئ چې ډرامو کې کار وکړئ، نو نن سبا هغه وخت نه دی پاتې چې پخوا به په ډرامو کې په حیا عزت باندې کار کېدو. ټولې ډرامې او هر څه ستاسو د وړاندې دي، بېحیایي پکې ډېره ده او هغه څوک پکې چلیږي چې څوک بېحیایۍ ته زړه ښه کوي. نو سیمي خان ته هم پکار دي چې دې کارونو ته مخه ونه کړي او نه دې ډرامو او فلمونو ته راشي، خپل د حیا عزت ژوند تیر کړي او د الله تعالی طرف ته متوجه شي او خپل کور او خپل ژوند خوشحاله تیر کړي، ځکه چې په سوشل میډیا باندې په دې فلمونو او ډرامو کې خوشحالي نشته. او بیا چې دا د نیلم ګل دی او فاطمه ګل سره یو ځای شوې ده، نو که دا همداسې یو ځای هغوی سره پاتې شوه نو ډېر زر به دې پسې هم خلک خبرې شروع کړي، ځکه چې دغه خلک د مخکې نه هم بدنام دي او هغوی پسې په سلګونو او لسګونو ویډیوګانې په یوټیوب باندې خلکو کړي دي، ځکه چې د هغوی کارونه او کرکټر داسې دی چې هر څوک ورپسې خبرې کوي او ګوته پرې اوچتېږي. تاسو نیلو ته څه پیغام لرئ؟ خپل پیغام خامخا کمنټ کې ولیکئ، ځکه که هغې هم دا ویډیو کتله نو ستاسو پیغام به تر هغې ورسیږي.